دا چې تاسو وینئ دلته نشته د یلو کاونټي، لاندې نشته د ویست ساکرامنټو کاونټي. همدې خط باندې د یلو کاونټي او د ویست ساکرامنټو کاونټي سره جلا کېږي. هغه مخامخ چې تاسو وینئ هغسې هاخوا ته د دغه ځای څخه شروع کېږي، هاخوا یلو کاونټي دی او د دې خط نه په دې خوا چې دی داسې بیا دا ساکرامنټو کاونټي ده. کاونټي دلته تقریبا دا یو منطقه ده لکه ولسوالي غوندې معنا لري. هاخوا ته هغه دی معلومېږي، هغه مخامخ هغه وایټ هاوس دی مخامخ هغه په ډاون ټاون کې دی. او دا نږدې چې تاسو وینئ دا اولډ ساکرامنټو دی، دغه ته چې معلومېږي دا اولډ ساکرامنټو دی. اوبه ډېرې راپورته سوي دي او توغیانې کړی دی، دریاب ډک دی. شاید معلوم سي درته د 7 فوټه څخه دا دی اوس 28 فوټه ته رارسېدلی دی او لږ ځای نور پاته دی، نور بیخي ډک سوی دی. طوفانونه سیلابونه بارانونه ډېر زیات سوي د څو ورځو کې ډېر زیات بارانونه وه، نو د بارانو سره ډېر زیات سیلابونه راغله. سیند اوس بیخي ډک دی، څپې وهي پورته سوي دي. دا دې درته وښوی چې اوبه د 7 فوټه وې مخکې 6 فوټه 6.5 تر 7 فوټه وې، اوس 28 فوټه ته رارسېدلي دي. د دې سیند په همدې نیمایي باندې داسې تقسیمات کېږي. دا خوا چې ده د ساکرامنټو کاونټي ده او دا خوا هم چې ده د یلو کاونټي ده. یلو کاونټي نن دغه د دې خوا ته یلو کاونټي ده، برق پکې نشته، د پرون راهیسې برق نشته او ټوله تپه تیاره ده. او بیا په دغه په ساکرامنټو کاونټي کې برق شته. بېګا د شپې د طوفانو د خطر څخه پایې نړولې دي، د برق سیستم ویجاړ سوی دی. نو په دې خطر باندې په ویست ساکرامنټو کې برېښنا نشته، برېښنا کمی دی. نو د برېښنا سره یو ځای بیا نور ډېر خدمات هم سقوط سوي دي، په ځای ولاړ دي. څه شیان چې په برېښنا پورې مربوط دي هغه ټوله غړېدلي دي. دا یو پل چې دی وینئ تاسې دا ته ګولډن برج ورته وایي او طلایي رنګه دی. د دې پل کمال دا دی چې دا کښتۍ چې غټه کښتۍ راسي دغه نیمه برخه چې ده دا یې پورته کېږي. دلته نوشته کړي دي ورته ګیټ بیانډ ګیټ، د دې دروازې څخه باید لرې ودرېږي. دلته فاصله ورته ورکړې ده سټاپ، په همدې ځای باندې باید ودرېږي، له دې نه مخته نه تېرېږي چې کښتۍ راځي. نو بیا دغه برخه د پل چې ده هغه مخامخ چې معلومېږي هغه برخه دغه پورته کېږي، هسې پورته کېږي، کښتۍ تر لاندې تېرېږي. دلته ډېر زیات سیلانیان راځي د دې ځای د لیدلو لپاره. د امریکا د مختلفو ځایو څخه، همدارنګه د جنوبي امریکا د بعضې ځایونو څخه خلک راځي د سیل لپاره، تفریح لپاره. دا ځای چې دی نو اصلا ډېر تاریخي سابقه لري، خصوصا دغه اولډ ساکرامنټو چې ما تاسو ته وښوی په برکه چې اولډ ساکرامنټو دا تاریخي سابقه لري. ډېر پخوانی ښار دی، ډېر اولډ ښار دی. وینئ تاسو هغې خوا ته خو زه ورنغلم، تاسو ته مې چې داسې یو بل ځل ښوولی وي هغه خوا، هغې خوا باندې زما دغه ونیسو. اوس دې خوا باندې رالم چې اولډ ساکرامنټو څخه راتېر سولو. دا اوس د یلو کاونټي کې یو. یلو کاونټي یا اوله برخه چې ده دغه ځای د ویست ساکرامنټو په نامه باندې یادېږي. یو ښار دی، کوچنی ښار دی ویست ساکرامنټو. دغه اصلي ټول ساکرامنټو چې ده دا په څو برخو ویشل سوی ده. نارت ساکرامنټو دی، ویست ساکرامنټو دی، ساوت ساکرامنټو دی او ایست ساکرامنټو دی او ډاون ټاون ساکرامنټو دی. نو دا څو برخې دي او یو دغه اولډ ساکرامنټو دی. دا په څو برخو باندې ویشل سوی دی. غټ ښار دی خپله ساکرامنټو، بیا هر یوې جلا جلا ښار دی. دا چې تاسو وینئ دا ټول سیلانیان دي. حتی نن چې ډېره هوا باراني ده او خرابه طوفاني هوا ده چې ما فکر کوم هېڅوک به هم نه وي، خو بیا هم ښه ډېر کسان راوتلي دي. دغه دي دا دلته تفریحي پارک ولیدئ، خلک راځي. دا یو بایسکل دی، یو شانته بایسکل دی جوړ کړی دی، هلته راځي خلک عکسونه ورسره اخلي. جوړ کړی دی. دا هم
ریور واک دروازه ورته جوړه کړې ده چې په دې باندې وځي. وینئ تاسو دا یو بایسکل دی، خلک ورسره یادګاري عکسونه اخلي او خلک دلته کښته کېږي د تفریح لپاره. اوس ډېر ډک دی، تاسو به ووینئ چې اوبه ډېرې زیاتې راغلي دي، بیخي راپورته سوي دي. لاندې لاره نشته، که نه دلته لاره یي معمولا خلک تېرېږي پکښې کې. اوس لاره ټوله بنده کړې ده، اوبه ډېرې راپورته سوي دي، دې خوا ته ځای نور نه لري. ډېر په مشکل به سړی تېر شي، نه پوهېږم خواري به سړی وکړي په مشکل. نو د دوی داسې اوازه ده، داسې پیشبیني سوې ده چې په 14 ساعته کې نور کېدای شي چې نور ډېر شدید بارانونه وشي. داسې مخامخ تاسو وینئ دا ټول خلک چې وینئ تفریح لپاره راغلي دي، ګرځي دلته هر څوک بس خپل د ملګرو سره، دوستانو سره، خپلوانو سره، د کورنۍ د غړو سره راځي او ګرځي، تفریح کوي، خپل یادګاري عکسونه اخلي. اول ساکرامنټو کې یو څه د تفریح شیان نور هم دي چې دا یې تاسو معلومېږي. دا چرخ فلک ورته وایي، سکارشي ورته وایي. دا شی دی چې زنګوي دي، خلک پکې سپرېږي، خصوصا کوچنیان ځوانان پکې سپرېږي، دورې ورکوي ورته. داسې د دریاب ډک سوی دی. نو اوس وګورئ چې بیخي دریاب د څوکو ته رانږدې سوی دی، لږ پاته دی نور هم. خدای دې خیر کړي. لاندې ځایونو کې ممکنه ده چې وینئ داسې خلک ډېر لاندې ځایونو کې ممکنه ده چې سیلابونه راغلي وي، دا اوبه ډېرې سوي، کله کله اوړي، دا د دغه څخه واوړي، د غاړو څخه یې راواوړي، د هغه منطقې تر اوبو لاندې سي. دا دوه مشهور تعمیرونه دي دلته. یو د بانکداري سیستم دی، دا ژړی، او شاته چې دی هغه د تعلیم و تربیه بخش دی، سیستم یې ودوان دي. فکر کوم چې د ګورئ د کوم ځای راغلي دي دلته عکاسي دلته تفریح راغلي ده. ګورئ اخوا ته هم څه کورونه جوړ سوي دي او دغه مخامخ هم چې دی نو هغه لکه سټېډیوم غوندې دی. سټېډیوم دی چې دلته لوبې هم کېږي، رنګارنګ لوبې کېږي او نمایشونه پکښې کې اجرا کېږي. نو اوس چې برخه نشته پکښې کې، برېښنا نه لري. وینئ چې دا شیان میانې ټول دغسې سپېره سپېره معلومېږي، که نه دا ټول په ګروپان یو لګېږي او مړه کېږي. ښه ښایسته ځای دی. دا خوا یې هم دغه نور د اوسېدو کورونه دي او اپارتمانونه دي. او دا یو لنډ ګزارش مې درته جوړ کړی و چې د ساکرامنټو حالات څخه وګورئ. همدارنګه یو شی چې مهم دی هغه دا دی چې وګورئ په دې وخت کې اوس برېښنا نشته، نو د برېښنا سره عین ترافیکي اشارې هم نشته. د ترافیکي اشارو هم نه لري، مګر بیا هم موټران دغه خپلو قوانینو په حساب باندې برابر چلیږي. دلته اوس به تاسو ووینئ چې څنګه کار ورسره کېږي. دلته قانون دغسې دی چې هر موټر چې د مخه راغی هغه اول تېرېږي، دوه موټره پرله پسې نه تېرېږي تر څو چې مګر بل موټر نه وي. یو موټر تېرېږي، بیا د بلې خوا څخه موټر تېرېږي، بیا د بلې خوا څخه تېرېږي، په ترتیب باندې دغسې موټران تېرېږي. هغه وینئ تاسو اوس وینئ دا یو موټر تېر شو، بل ولاړ دی، وګورئ نو دا بل بیا ودرېدی، هغه موټر تېرېږي، مخامخ پروا نه لري، خو پر بغلو چې تېرېږي نو هغه موټران بیخي نوبت مراعات کړي باید. دا موټر هم دغه دی ودرېدی، اوس حرکت وکړي، نو چاره یې خالي شوله. خو دا دې ګورئ تاسو اشارې وګورئ چې سیګنالونه، ټرافیک سیګنال کاملا بند دي، یو دانه ټرافیک سیګنال هم نه چلېږي. دا د غټ موټر هم راغی، بس دی هم ودرېدی، هېڅ یې نشته، مګر درېږي. دا بل ته دلته ودرېدی، نمبر ته انتباهزار، بس یو د نوبر دی، دا به تېرېږي. داسې دې خوا ته دوه موټران ولاړ دي، د ښۍ خوا ته راګرځي، نو ځکه دا دی په نوبت کې به دی هم راتېر شي. بل هم راغی، دا مې هسې درته وښوئ چې کله کله دلته داسې حالات راځي چې برق نه وي، ټول ترافیکي اشارې بندې وي، سیګنالونه بند وي، مګر بیا هم موټران چې راځي باید خپل
هغه مراعات کړي، نوبت مراعات کړي. د موټر چلوونکي چې لاره خالي ده هېڅ نشته، که زموږ خوا کې وایي اوس به ځغلوالی مګر درېږي، به درېږي، انتظار باسي، بیا وګورئ انتظار باسي، د شاوخوا وګوري چې بل موټر نشته، بیا ځینې تېرېږي. نارمل دلته قانون دا رقم دی. دا یو شی باید زده کړئ چې کله چې په ترافیکي اشارو باندې راغلاست او اشارې خرابې وي، یا یې سترګک وهئ یا بیا بیخي ګل وهئ، په هغه صورت کې بیا تاسو اشارو ته انتظار مه باسئ، خپله باید دا قانون مراعات کړئ. وګورئ چې تر چا نه مخکې راغلي یاست، د چا نه وروسته. د چا نه چې وروسته راغلي یاست هغه ته موقع ورکوئ چې هغه تېر سي، بیا وروسته تاسو موټر ته حرکت ورته ورکوئ. دا یو کوچنی درس و د چرایي د تنظیم دپاره چې په هغه وخت کې چې برق نه وي تاسو څنګه باید خپل موټرونه عیار کړي. مخامخ چې اوس تاسو ته معلومېږي، ګورئ هلته موټران درېږي ټول، ګرچې مخې خالي ده، اما هر یو هلته ورسې ودرېږي، انتظار کوي چې دا بلې خوا نه بر موټر تېر سي، بیا وروسته دی تېرېږي. یعنې دلته داسې نه دی چې تر ډېره پر یو خوا ولاړ سي یا بل ولاړ وي، نه، یو موټر تېرېږي، یو د دې خوا تېرېږي، یو دا بلې خوا، دا بلې خوا، هرې خوا ته چې ولاړ وي موټران په نوبت باندې یو تېرېږي، چې هر یو دوره خلاصه سو بیا د بل موټر نوبت شروع کېږي. بس دا لنډه ویډیو مې ستاسو دپاره جوړه کړې وه، تاسو پر الله سپارم، تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. د خدای په امان.